بسم الله الرحمن الرحیم. راځي مسورت ته څه لیکنه हम प्रेजेंट निकलरो ब्लिंक पेज खाली सफा درکې اوس مثلا لیکنه دې کړې ده په دا ځای کې وایي چې واس په بل اضافه نور لیکنه دي چې دې کلیک وکړئ راځه بلینک پیج باندې کلیک وکړئ بلینک پیج اوس وګورئ دې ترمنځ یو خالي صفحه دار کړئ کنه بیا کول څه لیکنه شو دا شو بلینک پیج چې خالي صفحه دار کړئ پیج ورک بیا څه کوي اوس ځل لیکن غواړم چې په دا ځای کې صرف دا لیکنه بل څه په تولار سي بل څه فرانه کې ماره بسنګ وکي راوځي پر پیج بریک باندې وکلیک وکي وګوره راوځي خالص په در بلینک پیج به دا دواړه اوس په میج راکې مثلا څه دلته په دې ځای کلیک کړی دی دا د لیکن دیم بل څه په تولار سي ودی خالص په هم راځي ورسره بیا راځي پر بلینک پیج باندې کلیک اوس وګوره هغه څه هم لاړ بل څه په دلته خالص په یو دانه بل هم در بل نو رو ټیبل چې د جدول دی یا په لیست کې ټیبل ورته دا د لیست لپاره کاریږي د نومونو لپاره کاریږي سره د اسمو معلومات لپاره چې په لیست کې لیکل کېږي په جدول دا لپاره کاریږي اوس موږ یو جدول به کار چې موږ کلیک وکړو جدول تاسو راوړل شي دلته اوس په دې کې درشم مهم دي اول دا سمودي چې ولا دې ته کالم وایي دا کالمونه سره او د څه په کې چې دا بیا راغانې دي د تی وراویا دا ټول دا وراسول دویرا تریرا زراګان او دا به خانه ته سیل وای سیل دې سره دا مینیو په لکېږي اوس راځو دا څه مخ کې دا اپشن وای ګور دلته موږ کله ټیبل لاړ ولستانه کلمونه او دا اته د نه راګان راول سره دلته چې کلیک وکړه د څه خدای راګان دي لاسنه راګان راول لاسنه کلمونه او د بیا راګان راول اته د نه دي کنه دي لاس پاتې کې لاس کلمه اته د نه راګان دومره جدول راوړل سو کس موږ غاړه جدول په کار مثلا د ازری لپاره هغه به دیش کلمه غواړي دیش کسان لپاره نه دیش دلته چې کله کلیک وکړئ انسرټ ټیبل باندې کلیک وکړئ اوس نو تاسو کلم راګان تاسو پیژندل څو کلمه دي په کار دي دیش کلمه بخیر دیش کسی میش یو دیش سری یا کاغنو د پلان ما هم سره بري نو در دیش نو د پلان ایو دیش د دغه لپاره او څو کلمونه راګان ورسره هم څه په کول څه کېدل ورکوي هم کول مثلا ستاسو د دیش نه پر لپاره وکړه دیش راګان ورکړه دا وکړه اوس خو د دې ډول چې ورکې دا او مدیری دا په کې کو دلته براسه لی اوټ اورینټیشن مې بکلی لینډسکیپ da băcește o puchim si văz ce știu o puchim sus pe aici și că le ceapă pe ceapă noastră well insert table اوس کله چې څه کالمونه یا راګانې راوړم دې سره دا خبره پکس کالمټ تاج دې د کالمونو اندازه پکس ورکړي د ټول یو رقم چې ورکه زه معنی کلمه راوړم اندازه یو رقم د ټول کلمونو دلته کلیک وکم دوه دانې راوړم د دوه اندازه به یو رقم دې ته پکس وای صحیح اوس راځم د اندازه کوم دوه یو رقم دي پکس اندازه ورته هم د کلم اندازه ورته ټاکم دلته چې کله کلیک وکړي انسرټ ټیبل پکس 100 انچ دلته یو انچ دې د دوه او کېک څوګر یو انچ موږ تاسو کلمون جوړ کړی هغه اندازه 100 د کلم یو انچ بل دلته کلیک وو انسرټ ټیبل اټو فټ کنټنټ دا به مثلا زرا زنه لاسنه کلمون نړون دی راکان اټو فټ کنټنټ به د معلومات مطابق راځي اوس دا وکي کوم دا سپیشنه جدول درکې اوس راځم په دې کې نو لیکم دا بس د عمر د نو لپاره راځي نیم لیکي نه به څنګه راځي فادر نیم لیکي اټو فټ کنټنټ د معلومات مطابق صحیح څه اشه چې په شیول کې بس دا معلومات مطابق راځي که یو تور ولي کې بس دا مطابق راځي کټیر ولي کې بس دا انسرټ ټیبل بل اټپټ وینډو دا وینډو مطابق دراسي دته به وینډو آیا اوکې ونسه هغه کښ مطابق
insert table. بل remember dimensions for new tables. دا چې کله موږ زه اوس راځم 5 په 2 کې همیشه موږ څه لیکلي 15 کلمونه دوه راګان اوس راځم ورته ما څو کلمونه پکار دي ما 15 سدي کلمونه پکار دي و د نه راګان پکار ادا وکي را لیکن رال او چې کله بل وار ورسم دلته کلیک وکم هغه اندازه نه بیرته 15 په 2 کې لیکل ورته هم دا اندازه په یاد لره remember dimensions سره شل کلمونه کوم لسه نه راګان ورته هم د بل وخت لپاره به دا اندازه نو دا بور سره انتخاب کوي او کې به هغه شل په دوه چې شل په لاس کې چې مشکل راړ دای څه بل وخت کله ټیبل دی پکار سو بل کلیک وکم ګور شل په لاس کې بیا مشه راځي راکه دا وخت غیر اوس دا اندازه وړاندې تغیر کوي درې په لاس کې دا ور سره انتخاب وکړو کې کو هر وخت تغیر بس ما ځای غربي مر ډیمینشن سره انتخاب وکړو انسرت بل ډراو ټیبل ډراو ټیبل په واسطه تاسو خپل خوښه جدول تشکي رسم کوي اوس موږ چې جدول جوړول ته خو منظم جدول لازم د سیو پور په جوړل کې تسکریه هغه به غیر منظم به تاسو خپل خوښه جوړ کړئ مراد د ډرافټ ټیبل څخه بیا کار دلته به کلیک وکړم مثلا دا چوکاټ دلته زه دا عکس زیرم دلته د نور معلومات کنټرول زد او دلته مثلا لوګو راوړل هغه نظر insert بلرو convert text to table ګور تاسو کول چې کله زه لیکنه مخکې کوم بیا وروسته په ټیبل باندې په جدول باندې اوس موږ د څه کول مخکې دلته براتلو کلیک مو کې جدول راوړو وروسته لیکنه یا مخکې لیکنه خو وروسته په جدول باندې راوړل مثلا زه راځم نو لیکم نیم لیکم فادر نیم په یو شرط لري تاسو باید دغه تور په منځ کې چې مثلا کالم غواړئ اوس د نوٹ لپاره جلا کالم غواړئ دلته باید په علامه استعمال کړئ په اسلام سره که مثلا تر راځي د جمع علامه استفاده کوي یا د مساوي علامه استفاده کوي علامه استفاده کوي زه راځم مساوي لپاره فاصله استفاده کوم نیم نو نیم فادر نیم جاب salary date time اوس دا غواړم چې په جدول باندې واړو لیکم کنټرول ای بوه انسرت ته راځي دلته کلیک وکړئ convert text table مخکې غیر فالوس دلته کلیک وکړئ اوس نو دا خبره صرف دا برخه ده سره ولې تاسو وایي spread text at دا خط ته تاسو چې جلا کړی دی پاراګراف پیج چې کله انټرویو پاراګراف نه وکیږي هغه د پاراګراف په ټکو اوس د کلیک په ټول په دا کې راځي پیو راکې راځي نه دلته کلیک کوم ورته هم څنګه وکم اوس کتا کومه استفاده کړو کومه به ورته انتخاب کټیبو ټیبل انتخاب او که اذر بیا ول راځي هغه ورته اوس موږ فاصله استفاده کړو هغه د فاصله ورکې او کې به کې ور جوړ شو اوس په دغه دلته موږ فاصله ورکړو هغه خانه ور سره راځي چې بټن باندې بس په دغه اندازه داسې جدول جوړیږي یو په دا شکل دی بل کچیر بل علامه استفاده کوي مثلا زه راځم لیکم نو جمع کا نیم بیا د جمع علامه بیا فاصله ته اعتبار نه سره فاصله شو کې بیا نه جلا کیږي صرف دغه ځای باندې جلا کیږي فادر نیم جمع salary jama date jama time وړ شمیره مر سره راځي ته ورکا یو 2 3 4 5 6 و اته نه ده هملس کنټرول ا دلته کلیک وکړئ convert other دلته د جیمیل نمبر اوکې پر پاګه ډول جدول جوړ شو دا سیم کوز د شمیره په بل ترتیب باندې راوړل شي اوس کله مثلا تراسه بل نور دی پکار نور کې بیان راځي وای صرف تا راګانو ته ټاکلې په هغه اندازه جوړی شي موږ کلاس نه راګانو ته ټاکل دا سیم کولای شي اوس راځم لیکم نو نیم فادر نیم salary
date او time کنټرول ای وای دلته براسه insert convert text to table other ته فیصله ورته ورکړي دا به اوکې اوس براسه یو وار بټي بټن وای چې بټن نیول دا نه ځکه به خپل خوښ ته جوړې د نیم لپاره د نو لپاره دومره سي دي د فادر نیم لپاره دومره سالري دومره چې هم کچھ نه او ټایم لر دومره خپل خوښ ته جوړې په دا ځکه به تاسو کې هم منیو ته براسه پاراګراف نشه ورته راولي کوم نشه اصل کوم حساب موږ څه وکړ حساب وکړ دا ورته راولي او څو ور چې بټن ونه سلور ارسونه خانستي زبکه د حساب اتومات سره eso paragraful نوی کېږي بس هغه حساب ورسره راځي دا بیا د اړتیا نه څه بیا تاسې خپل ولیکئ انسرټ بل لرو ایکسل سپریډ شیټ دا بیا د دې لپاره کول چې د ایکسل څخه ټیبل راواخلي جدول اوس دلته چې موږ کله جدول راوړو په دې کې تاسې نشئ کولی فارمولې کولی شئ دا ساده فارمولې کار کوي جمع ضرب منفي دا کار کوي خو نور فارمولې بیا نشئ کولی دلته کار مثلا ستا فارمولې په کار دی غواړئ چې د کوم ځای څخه راواخلي د ایکسل څخه نو بیا به راسي ایکسل شیټ باندې کلیک وکړو هلته مثلا زه راځم ساده فارموله کاروم دا غواړي چې سره جمع کال مساوي انټر هلته جمع راغله ادې خانه ته که بارډر ورکړې د انتخاب کې دلته راسه آل بارډر ورکړه چې تاسو بارډر ولرئ دلته ما چې په داسې پنس په باندې کلیک وکړو نو راغلته راځي صحیح شو هغه بیچاره وخت کار سم صرف یو کلیک ور باندې وکړو د تاسو شرح خلاصي اکثر خلاصي به خپل ایډیټ پکښ کولی شئ بل لرو کویک ټیبلز په دې کې بیا ځینې ټیبلونه یا جدولونه شته جوړ شوي دي کولی شئ جلدري دپاره استفاده کوئ نور جدولونه هم شته دا د لیست دپاره استفاده کوئ مثلا نومونه وراچئ په دې کې کولی شئ چې وراچئ ګوره بوکس یو میګزین جلدري دپاره دې په کار څه کنټرول دا کلبیس خو دلته به راسئ انسرټ دا خو جوړ شوي دي په دې کې تاسو کولی شئ ایډیټ وکړئ مثلا دا ډول انتخاب راغلی که نه بلې میاشت چې راولئ بس دلته انټر ووه بېرته ولاړ شه کنټرول زیډ چپ انټر ووه چې پاراګراف نسي نه بیا راځه دلته کلیک وکړه کویک ټیبل دلته کلیک بلې میاشت راغله که نه دا نمبر منظم کړم او دا ورته ورغلم اوس په دې کې ایډیټ کوئ خپل په خوښه جوړوي نوم مو دا خو ورته تغیرولی شئ زه راځم په دې کې مثلا فونټ ورته اړوم دا فونټ کوم دی او دا انتخابوم دې ته به بل فونټ دا فونټ کوم رنګ یې ورته تغییروم دلته به راسو ریفلیکشن به ورکړو او رنګ به دلته بل رنګ دا مو انتخاب شي اوس دا غواړم چې د بل وخت لپاره زما سره ثبت شي هر څه تغییر چې پکې راوړي خو دا سټایل ته جوړ کړئ جوړ شوی خو ته ایډیټ پکې وکړئ د بل وخت لپاره ثبت ټول ټیبل به څنګه انتخاب یا به داسې انتخاب کړئ که داسې نه و دلته دا د جیمیل علامه راوړئ دې باندې به کلیک وکړئ ټول ټیبل په خپل انتخاب شي او اوس به راسئ انسرټ ټیبل ته به راسئ کویک ټیبل دلته به راسئ سیو سلیکشن ټو کویک ټیبلز ګالري دې باندې به کلیک وکړئ نوم بیا ورکړئ نوم ستاسو په خوښه دی دا وکړئ نور دا بیخي څنګه هر وخت په کار دلته کلیک وکړه بل هم جوړولی شئ خپل په خوښه جدول جوړ کړه پکښې ساتئ هغه چې بیا د هر وخت په کار شو د لیر سره پروت دی مازې کلیک ور باندې کړه دی د دغه ته راځي صحیح شو بل ټیبل تاسې کولی شئ په دغه خو طریقه په دې طریقه باندې موږ راوړلی شو مثلا چې دغه ټیبل دې په کار شو اول به د جیمیل علامه ووایي بیا دومره کالم دې په کار دی بیا به د جیمیل علامه ووایي دومره کالم د جیمیل علامه دومره د جیمیل علامه هر ځای دې بس کړي بیا داسې دومره بلا په کار دی انټر او بس هغه ټیبل جوړېږي